دا بعضې کسان خو په روژه کې د ځانه داسې فرعون جوړ کړی که چیرې دی پرېوتی لوی لالا بیده دي ښځه خلکیانې کوچنیانو پسې اخوا ته که پلار دې راویښېږي پلار خو نو بیده دی ښځو د روژه نیولې افسوس. حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حجة الوداع پر موقع باندې 1,40,000 صحابه کرام ولاړو. نبی علیه السلام دا صحابه ورته وایي اتقوا الله فی النساء، د خدای څخه وبېرېږئ، د خدای څخه وبېرېږئ د ښځو په باره کې. فإنکم اخذتموهن بامانة الله، دا ستا په کور کې چې کومه مېرمنه ده دا تا د خدای څخه یو امانت اخیستی دی، په امانت کې به ته خیانت نه کوې، پر دې به ظلم نه کوې. دا بعضې کسان خو په روژه کې د ځانه داسې فرعون جوړ کړی که چیرې دی پرېوتی لوی لالا بیده دي ښځه خلکیانې کوچنیانو پسې اخوا ته که پلار دې راویښېږي پلار خو نو بیده دی ښځو د روژه نیولې افسوس پر موږ باندې. هغه ښځې ورځ نیمۍ په دې کې تېره شوه چې کوچنیان د ده نه شړې چې ټکنه غرمه شول دی راووتې بازار ته پیکه یې واړوئ په هنداره کې یې وکتل موټر یې چالانه کړي ایسي یې پرایله کړه را روان سو بازار ته. ښځه یې د کور په کار اخته سوه، دیګ پوخ که، کوچنۍ صفا که، خونه صفا که، کوټه صفا که، لوښي پرېوله دا وکړه په دې کې تېره سوه در ماپښین لپاره دی ناست. بیا چې کله ماپښین سي دا اور ولګي دا سره اور ته ناست دی. قسم دې مې په خدای الله پاک جل جلاله د قیامت په ورځ د ښځو په باره کې موږ د ګریوان ونیسي. دا د کور نر چې ځان ته وایي چې د ماښام د خوا په کور راننوځي سړی چې وایي خډل راننوتي کوچنیان جلا ځنې ځغلي ښځه خوارکۍ جلا ځان ځنې پیچي په یوه خوا په بله کېږي ولې خدای راغلی د ده روژه ده سترګې ککرۍ ته ختلي. بیا نو ښځې په ناز باندې یو خوراک تیار کړي د زړه دربۍ په خپله اوري چې ته ودرېږه خوند به ورکړي که به نه ورکړي. دی نه یې اوس یو د پلیټ وارې را باندې وکړي، دی نه یې اوس یو شی واره را باندې وکړي، دی نه یې فلان را باندې وکړي. هغه زندګي د دې دا په روژه کې ټول په دغه باندې تېر سوه، نه د خدای عبادت ته خلاصه سوه، نه د الله فرمانبردارۍ ته خلاصه سوه، نه د قرآن و تلاوت ته خلاصه سوه، د کور د خډل د وجې. افسوس پر تا باندې. تاسو وګورئ نبي علیه الصلاة والسلام موږ ته څه پیغام راکړي خیرکم خیرکم لاهله، بل روایت کې خیارکم خیارکم لاهله راغلی. په تاسو کې ما ته در ټولو غوره کس هغه دی چې د خپلې بیبي سره ښه سلوک کوي. یو صحابي راځي ما حق المرأة على الزوج، د الله د رسول څخه پوښتنه کوي ای د الله رسوله د ښځې حق پر خاوند باندې شته؟ ولې نشته؟ وایي موږ خو ولاکې شی له ورکوو، ښځه هم پر خاوند حق لري. دا خو یو منځ موږ راوستلی دا زموږ د پښتو ترجمانې کومه صحابي نه وایي دا خو موږ کور ته یو منځ راولي 1,00,000 روپۍ مې در باندې اخیستې دي په والله چې غلطه وښودلې چې په دا سر دې وال رای نیول دا د ده یو منځ ده. افسوس موږ پښتانه نیمۍ مسلمانان نه یو، نیمۍ ټول رواجونه مې په دین داخل کړی دی. یوازې لمونځ ته اسلام وایي، یوازې روژې ته اسلام وایي، یوازې زکات ته اسلام وایي. نه 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 اسلام 4 ونډې دي، یوه ونډه موږ پر ځای کړې ده هغه لا هم ګوره څنګه د الله رسول ته صحابي وایي یا رسول الله ما حق المرأة على الزوج، د ښځې حق پر خاوند باندې څه شی دی؟ د الله رسول صلی الله علیه وسلم ته وایي ان یطعمها، اول دا دی اذا طعمه، کله چې خوراک ته اشتیا ورسي خوراک به ورکړي، ښه خوراک به ورکړي. بیا و ان یکسوها اذا کسیه، کله چې جامو ته ضرورت سي جامه به ورکړي. نو بیا د الله رسول ولا یضرب وجهها، پر مخ به یې قطعا نه وایي د خپله ښځه. او بیا به څه ولا یسخر، بدې خبرې به نه ورته کوي، رټي به یې نه، ټول عمر به په جنجال نه ورسره تېري، او په کور کې د کوره ماسې او بل ځای به یوازې نه پرېږدي. دا د ښځې حق دی. نن ما او تا د ښځې سره کوم سلوک کړی د ښځې دا زموږ ښځې خبره نه دی. قرآن اعظم شان کې د دې یو صفت غافلات بیان شوی دی، ناخبري. دا ډېر ښه صفت دی. که دې خبرې سي دا پر خاوند باندې د کاله 3 ښه جوړې کالي دي، د ګرمۍ د ژمي او د پسرلي 3 جوړې کالي به ورکړي خاوند. او یو رقم د زوی یا د لور روزل غټول دا پر ښځې باندې نشته. که دا ښځې ته وایي زه نه کوم قطعا یې په زور نشي کولی. دا خوارکیان نه خبرې دي، لیکن زموږ ګزاره د دوی سره څنګه ده. الله وایي وعاشرهن بالمعروف، ښه ګزاره کوه. ستا ملا ماتېږي چې ته راغلې دا ورته ناست و، ته دی په ناز ورته وایې ته راسه مېرمنې زه به دا سلاته در سره جوړ دا ما ته راکړه را به زه در سره جوړ کړم. عایشه رضی الله تعالی عنها د یو شي څه خوراک وکړي په خوله یې پورته کړ. دا په وخت کې د میاشتنۍ په مرضي باندې و. ګلاس یې کښېښوي نبي علیه السلام را پورته کړي وایي عایشې پر کوم ځای تا شونډان کښېښود؟ دا پر هغه ځای پورته کړي د خاوند او د مېرمنې د محبت په زیاتولو لپاره. ما ورته څه دا ستا څه کېږي؟
غوښې دې راوړې ته راکړې زه نن په خپل لاس غوښې در پخې کړې ستا په لاس چې کومې غوښې پخې شولې دا کوم د کور انسانانو ته دې ورکړي هغه ثواب الله تا ته درکوي کوم چې اوس د روژاتي د روژمات په اړه باندې درته ویلی ولې موږ دوی پرایو ته دومره غیرتمن یې در پر بیبان کې در تا بې غیرت نشته ته د کور غیرتمن یې ته پر ښځه باندې عزه کوې ته پر کوچنیان باندې عزه کوې دا د الله د لورې به په تا داسې عذاب راسي قسم دې مې په خدای داسې لاسونه خو به سره ومږې چې هم دې ښځه د خاورو لاندې سي هم دې ټول بچي بره ته په عیاله پاته سې بې عیاله پاته سې بیا به تا ته د خپل کورنۍ قدر ملسي اوس خو ته په هوښ کې نه اوس خو ته په هوښ کې نه مه کوې ځوانانو ښه زرویه مازدیګر چې راسه خندرویه کور ته راننوځه دا صدقه ده نبي علیه السلام وایي د مؤمن خندرویه تندی دا د مؤمن خیرات او صدقه ده ښایسته تندی جوړ کړه راننوځه کارونه وختي ټول سره خلاص کړه روژه مات څخه لس منټه مخکې ټولې ښځې راسي کښېني یو کار مه کوئ الله ته دعا وکړئ دعا مات هم وکړي خپل د ځان لپاره هم وکړي دا ښځه به ستاسو څونه خوشحاله وي لیکن دا چې دا روژه مات په سرو اوښکو تېروي ټوله ورځ په سره ګرمي کې اخته یې د دې ازار نه لري دا وبال نه لري بیا به خپل انجام ته هم ګوره لهذا عزیزانو په دې باره کې لږ احتیاط کوئ